बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे पदी की नवे यूनिट शुरू को यूनिट नंबर 5 د دې यूनिट نوم دی پیریاډک ټیبل او زموږ سره پدې کې دا لیکچر نمبر 1 دی. پیریاډک ټیبل دونه اهم دی چې کله تاسو کلاس 9 کیمستري تلاړ شئ نه الته کې پورا یو چپټر چې دی پیریاډک ټیبل باندې دی. بیا کلاس 11 کیمستري کې یو نو بلکې درې چپټر داسې دي چې باقي د پیریاډک ټیبل بحث چې دی هغه راغلی دی. نو ځان به پوه کوي په دې کې زه تاسو ته د پیریاډک ټیبل په باره کې انټروډکشن کوم چې تاسو په دې باندې چې بالکل صحیح پوه شئ. اول خبره د یاد ساتئ چې کم پیریاډک ټیبل چې دی په دې کې زموږ سره ایلیمنټس دي هغه ایلیمنټس چې دي هغه زموږ سره 118 ایلیمنټس دي. څه ایلیمنټ داسې دي چې هغه زموږ سره د ګیس په حالت کې دي، څه د سالډ په حالت کې دي، څه د لیکوډ په حالت کې دي، څه پکې زموږ سره میټل دي، څه پکې نان میټل دي، څه چې دي هغه زموږ سره میټلایټ دي. خو دا کوم پیریاډک ټیبل چې دی کله چې مونږ دې ته ګورو نو په دې کې که د ایلیمنټس تاسو چې کوي څه ایلیمنټس داسې دي چې هغه د لپاسې نه چې دی لاندې راځي د هغې شمار چې دی هغه مونږ داسې کوو. په دې کې څه ایلیمنټ داسې دي چې هغه د هغې شروعات مونږ د ګس سیډ نه کوو او مونږ په هغې کې ښی طرف ته ځو. دا ایلیمنټ زموږ سره په داسې طریقه باندې چې دی هغه پراته دي. څه ایلیمنټ پکې زموږ سره داسې دي. نو یاد ساتئ کله چې مونږه پیریاډک ټیبل مونږه سټډي کوو او مونږه د ګس طرف نه داسې ښی طرف ته ځو نو دې ته ویلی کېږي پیریډ. او کله چې مونږ د لپاسې نه لاندې راځو نو دا زموږ سره دي ګروپس. که اول تاسو کې اول زموږ سره چې دی هایډروجن دی، لیتیم دی، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم، پرنشیم دا زموږ سره یو ګروپ دی. ټیک شو. اوس په دې کې تاسو څه کوئ په دې کې زموږ له څه معلومات چې دي هغه راکړلي. ټیک ده. که دې بیریلیم ته تاسو څه کوئ په دې بیریلیم کې تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره دا وړوکی شانتې 4 لیکل دی. اوس دا 4 زموږ سره چې شی دی د 4 نه د ګس سیټ دا یې لیکل دی اټامیک نمبر، یعنی دا د هر ایلیمنټ اټامیک نمبر په دې کې چې دی لیکل دی کوډ ته یې لیکلی. لاندې زموږ سره سیمبل دی، یعنی مونږ که دې ته څه کوو مونږ ته صرف الفابیټس ښکاري. څه پکې داسې دي چې الفابیټ یوازې لیکل دي، څه پکې داسې چې دوه الفابیټ یې لیکل دي. دا زموږ سره د هر ایلیمنټ سیمبل دی. بیا پکې زموږ سره د دغې دا زموږ سره سیمبل شو او د دغې نه لاندې بیا زموږ سره د ایلیمنټ هغه نوم چې دی هغه لیکلی دی. په دې کې اوس تاسو څه کوئ دلته کې زموږ سره نان میټل لیکل دی او د نان میټل نه د ګس طرف ته د سلیټي رنګ یې شانتې رنګ تاسو ته ښکاري. نو دا زموږ سره نان میټل پکې څو دي چې ګویا یو د هایډروجن دی په کمې جو کرښه راکړم ځان مې پوه کړئ. دا زموږ سره نان میټل دی، دا نان میټل دی او دا نان میټل دی. د دې نه لاندې زموږ سره الکلاین ارث میټل دی، یعنی په ریډ کلر باندې چې زموږ سره کم یو دي نو دا زموږ سره الکلاین ارث میټل دی. نو چې کوی دا زموږ سره څه دي د الکلاین ارث میټل دی. بیا پکې زموږ سره ټرانزیشن میټل دی. ټرانزیشن میټل کم یو دي چې کوی دا ټرانزیشن میټل دی، دا شو دا زموږ سره ټرانزیشن میټل دی. بیا پکې لیکل دی زموږ سره ادر میټل دا دی ما چې دا کرښه راښکو ده نه دا ادر میټل دی. بیا زموږ سره میټلایټ مطلب چې د میټل او نان میټل دوانو کار کوي. دا میټلایټ دی، دا میټلایټ دی، دا میټلایټ دی او دا میټلایټ دی. بیا پکې زموږ سره هیلوجن دي په دغه لایټ بلو کلر باندې چې کوی دا زموږ سره څه دي دا هیلوجن دي. بیا زموږ سره نوبل ګیسز دي، دا چې زموږ سره کم یو دي دا نوبل ګیسز دي. بیا زموږ سره اکټینایټ سیریز دی. پیریاډک ټیبل کې د ټول لاندې کومه کرښه چې دی دا اکټینایټ سیریز دی او دا لایټ ریډ چې دی نو دا زموږ سره چې دی دا لینتینایټ سیریز دی. ټیک شو. بیا زموږ سره اننون ایلیمنټس دي، دا زموږ سره څه دي دا اننون ایلیمنټس دي. نو دا د پیریاډک ټیبل په باره کې لږ شانتې انټروډکشن. ټیک شو. بیا دا کومې خبرې چې ما وکړې چې دا پکې میټل دي، دا پکې نان میټل دي، دا پکې پلانا، دا پکې ډینګا، نو دا په دې چپټر کې بالکل په تفصیل باندې ورکړل. دا زه تاسو ته وایم چې اټامیک نمبر څه ته وایي، اټامیک ماس څه ته وایي، یو ایلیمنټ سیمبل چې دی هغه مونږ څنګه لیکو، میټلایټ څه ته وایي، هیلوجن، میټل، نان میټل. نو دا هر سره چې دي نو دا به مونږ انشاءالله په دې چپټر کې چې دی کور کوو. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.